الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پټولو ناوال د انګور اډې د سپینږیري د تارجیري د ځوانونو د سټوډنټونو د زړه د تاله شکریا ادا کوو چې نن د خپل آئینی قانوني جمهوری حقوقو لپاره جدوجہد کو د شفاق کلامونه سره شوې د اهونو وینې توی شوې د شفاق کلامونه سره شوې د اهونو وینې توی شوې دا څوک ظالم ولاړ دی د اسمان په دروازه کې د چمن بلبل استاسو د چمن بلبل استاسو په والا کنه بل چا شي خو یو څو سرونه مات کړی د زندان په دروازه کې ملګری د لوی ریاست دا زمورادو چې هغه ورته ته تعلیم درکوي هغه ورته ته صحت درکوي هغه ورته ته روزګار درکوي هغه ورته ته امن درکوي هغه ورته ته ترقي درکوي هغه ورته ته خوشحالي درکوي خو نن چې موږ انګور راکسي هغه د دغه آئینی قانونی چې کوم حقوق دي دغه الټا چالیږي نن په انګوره کې تعلیم نشته صحت نشته روزګار نشته نن د انډیا سره د واګا بورډر دی کرتارپور بورډر دی دغه زميش د انګوره بورډر سره موازنه کی نو انګوره یو کندل دی یو ایرانه علاقه دو واګا بورډر ته او د کرتارپور بورډر ته خلک سیل د پوراچی د چکر د پوراچی نو نن په یو ریاست کې دننه دوه ریاستونه جوړ دي د سرمایه‌دارو طبقه د پوره د بلدست طبقه د پوره یو ریاست دی د غریب طبقه د پوره بل ریاست دی نن د موږ د انګورې د ژوند چې کومه پیا د ښار کې چلیږي هغه په پانډه کې چلیږي نو نن دلته که انتظامیه دو دلته که ملت اسټابلیشمنټ دی هغه دا وایي چې دا غیر قانوني چار دو خدا د مو ځلغوزي شکول د مو بیټیواله د مو ترکیاتي سکیمونه خرڅول په دا میله کې لوټ مار کړل دا د څومره قانوني کړی دی نن قضا فوج یا دا انتظامیه په دا ملک کې یا په دا علاقه کې د آئین او د قانون د پرستۍ شام کوي اول د خپل د آئین او د قانون په خونه نه دا ژوند تېر کړو دلته چې د کارنیل ګټه وي د جنرال ګټه وي د بریګیډیر ګټه وي د کور کمانډر جیب پیدا کیږي بیا نه آئین شته نه قانون شته هیڅ نشته خو چې د عوام کې ساره شي بیا دلته آئین دی رامخته کي موږ د دغه سټیج نه زه انتظامیه ته او ملتي اسټابلیشمنټ ته دا قوم دا سیاسي خلک دا ولس دا پیغام ورکوي چې موږ د خپلې مطالبې په تومه نه غنوي د هغه پر ادبي جدوجہد جاري وي که څه موږ پانسي کوی که څه موږ جیلې ورتوړی که څه په موږ ګواښ چلوی دا د تو جیل دا د تو بندیخانې دا د تو ګولۍ موږ ستړي دلیا دي د دغه ځوانونه په بادرۍ سره د هغه ګولۍ سره مخامخ شوي دي نو نن دلته دا د حکومت د څو ژوند نوست وي
هغه ته موږ دا پیغام ورکوي چې ته په دوه روپۍ د کوم د نقصان راپورټ کارنیل ته رسوای شي جرنیل ته رسوای شي نن ته د دغه خوره بچا یې دا د کوم پریود دا د کوم مطالبه جرنیل ته ورسوه کارنیل ته ورسوه که نه وي دا چې ونه رسېږي عمل نه پرې وشي د دغو ډېرې غلطه نتیجې وي بیا و د دغه ساوت وزیرستان ډي سي د ساوت وزیرستان کمانډنټ و د ساوت وزیرستان ایجب شي و د دغه خونریزۍ د دغه تصادم ذمهور وي شاعر یایي چې که مو په ځان پورې حیرانه کړلو که مو په ځان پورې حیرانه کړلو که پرېمانه د څربل څربل روانه کړلو مړه مې وسوځئ مړه مې وسوځئ افګارو ته مې اور واچوئ ټول راته یو شی جهنم ته مې په زور واچوئ نو نن د پاکستان پیپلز پارټۍ د طرفه د انګور اډې عوام ته دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله دا د تو مطالبې په دوی د پیپلز پارټۍ صوبایي کې دا قیادت هم بیان جاري کوي په دوی بلاول هم خپل بیان جاري کوي انشاءالله چې دا د تو څه پیغام زه د اسلام آباد ته هم پرې رسوم د پېښور پرې رسوم نو پاکستان پیپلز پارټي د تو څه د حقوقو لپاره د تو څه د جایزه مطالبې لپاره د تو څه سره و څنګ په څنګ ویلونه وي خدای یو سوال درته کړه چې دا سپین ږیری دا تار ږیری دا ځوان لوس ولا ورکوي په دا خپله علاقه باندې رحم وکوي ریپورټونه داسې رسوي چې دا جرنلون دا کرنلون دا انتظامیه بیا لګیا د پټو کې ګروپبندي جوړوي تو ورته بې اتفاقه کوي چې کار د بې اتفاقه کوي بې اتفاقه کي بیا د ذلیلوي وته نو مزید د دغه ضرورت نه ځان وساتئ دلته چې کاروبار وي دلته چې تجارت وي هغه هر څوک دا د انګور اټي د خلکو ګټه دو د انګور اټي د عوام ګټه دو ډېره مننه نو په اخر کې د ټول ځوانانو نه مطالبه کوم چې دا یوه سره भरपूर सुना लगावई डर ना हो मरना होगा जीना होगा मरना होगा डरना होगा तरना होगा जीना होगा मरना होगा ना ته په ځوانانو شرمېږي په خپل اواز نشي پورته کولی जीना होगा मरना होगा जीना होगा मरना होगा जीना होगा मरना